د کهانۍ شروعات د یو بانک نه کیږي چرته چې پارکر نومي کس د خپلو ملګرو سره بانک لوټ کوي. پارکر خلک په ډاکو، غل او بدماش نوم باندې یادوي ولې چې پارکر په دې کار کې ډیر ماهر دی. د دې یو جونیئر ملګري ته چې په لاول ځل پته ولګېده چې زما مخې ته کم کس ولاړ دی هغه پارکر دی، نو دا د یېرې د لاسه رپېدو خو دا ځان غټ ګڼي او د پارکر سباس شروع کی. پارکر ورته وایي چې زه اصلي پارکر یم او زه اوس جنګ نه غواړم، زه صرف خپل کار کوم، ته هم خپل کار کوه او الټه پولټه خبرې مه کوه. د دې نه پس پارکر او د دې ټیم د غلاک په پاسورډ باندې کولاو کی کم چې د بانک د منیجر نه دی وغستی. په دغه ټیم کې بار مونږ یو سړی وینو چې د خپلې فیملی سره بار ته وتلی. دا په اصل کې د دې ځي سیکیورټي ګارډ دی خو نن په چوټۍ دی. دا چې کله د دې ځي نه تیریږي نو دا د بانک مخې ته څه ګاړې ویني دې ته پته ولګي چې بانک ته غله راغلي دي، خو دا پولیسو ته پون ونه کي او د موقع نه پیدا غستلو فیصله وکي او د غلو نه د دې پیسو پټولو منصوبه جوړه کی. لږ وخت پس چې پارکر او د دې ملګري راوځي نو دا په ډزې شروع کی او د پیسو نه ډک بیگ دا پټ کی، خو پارکر له ډیره غوسه ورشي او په دې پسې شاته منډه شروع کی. ګارډ د یېرې په وجه دا گاډه یو میدان ته وارتی او دلته پارکر په اخیره کې دا کس ولي او خپلې پیسې ته واپس واخلي. خو د ګارډ ښځه چې ویني نو د دې په زړه کې رحم راشي او د ګارډ د مرګ نه پس د دې ښځې له د روپو یوه ګېډۍ ورکي. د دې نه پس دیو خپل ځي ته راشي. د پارکر یو نږدې ملګری کم چې په ګولۍ لګېدلی او زخمی شوی دیو د دې علاج شروع کی. د دې ځل په غلا کې 4 نوي کسان هم شامل وي. په دیو کې یوه جینۍ هم وي د جین په نوم باندې. دا څه عجیبه حرکتونه کوي. پارکر هم د دې په حرکتونو باندې نه پوهیږي خو اچانک دا وسله راواخلي او ډزې شروع کی. جین په دوکه باندې دا ټول ولي او پارکر هم یوې ندۍ ته ولویږي. په بل سین کې موږ وینو چې پارکر اوس هم ژوندی دی او په یو هوټل کې پروت دی په کم کې چې به دا اکثر اوسېدو. دا چې څنګه په هوش کې راشي نو د هوټل دیوال مات کی. په دې کې د څه څیزونه ښخکلي. بیا د دې ځینه راوځي او د خپل هغه ملګري ښځې سره میلاویږي کم چې مړ دی چې د دې خبر د دې ښځې له ورکي. دا د جین په باره کې معلومات حاصلول غواړي. پارکر د ملګري ښځې ته ووایي چې ستا خاوند د جین نومي جینۍ مړ کو او هغه دا جینۍ په خپله راوستې وه. ته صرف موږ ته دومره ووایه چې ستا خاوند دا جینۍ د کوم ځای نه راوستې ده. دا به د جین نه د دوکې او د خپل ملګري د مرګ بدله اخلي. دې ته د جین په باره کې څه پته نه وي خو د یو سړي په باره کې ورته پته وي کم چې یو سمګلر دی هغه د دې مدد کولی شي او پارکر د جین خوا ته رسولی شي. د دې نه پس پارکر د خپل بل ملګري ګروپل سره رابطه وکړي کم چې د غلاګانو نه ریټایر شوی دی. ګروپل دې ته د یو کس په باره کې معلومات ورکړي چې دا به تا جین ته ورسوي. پارکر د دغه کس په ګاډي کې ناسي نو وسله پسې راواخلي او د جین په باره کې تې تپوس کوي. دا ډیر ویریږي او پارکر ته د جین په باره کې هر څه ووایي چې جین ساوت امریکا کې یو غټ بدماش لکار کوي او بیا چې ورته د دې جینۍ ځای څنګه ښیي په دې کې بل یو ګاړی راشي او د دې ګاړی ووایي دا خلک نور څوک نه وي بلکې د جین رالیږلي شوي خلک یي کوم چې د پارکر د وجلې دپاره راغلي. پارکر په یو منټ کې دننه دا ټول ختم کی. خو دا د جین یو سړی ژوندی پرېږدي چې د دې په واسطه به زه د جین خوا ته ورسم. په بل سین کې موږ وینو چې جین د یو بوسکو نومي سړي سره میلاو شي. د بوسکو سره د یوې غټې غلا د منصوبې نقشه یي. د دې مطلب دا دی چې دا جینۍ یو ځل بیا د پارکر په شان دې له دوکه ورکول غواړي. په اصل کې دا جین غواړي چې دا یوه داسې غټه غلا وکړي چې دې ته بېشماره پیسې میلاو شي. دا جین د پارکر په ټیم کې د چل دپاره شامله شوي چې دیو له دوکه ورکړي او دا ټولې پیسې ځان له واخلي. دا پیسې بوسکو له ورکړي چې دې له د دغې غټې غلا د منصوبې نقشه ورکړي. جین او بوسکو چې د دې ځي نه څنګه ځي نو پارکر دې ځي ته راورسي او د ټولو نه مخکې بوسکو ولي. د دې په وجه باندې جین ډیره غوسه شي ولې چې دې د پارکر نه کمې پیسې پټې کړي هغه بوسکو له ورکړي او د بوسکو سره د دې د بلې غلا منصوبه هم ختمه شي. د دې نه پس پارکر د جین نه تپوس وکړي چې دې ولې د دې ملګري مړه کړه. جین ته پته ولګي چې د پارکر نه زه اوس نه بچ کېږم نو هغه ورته ټوله خبره رښتیا وکړي. وایي چې زمونږ په ملک کې په ساوت امریکا کې یوه ډوبه شوې خزانه ده. دا په یو لیدلي جاز کې لاندې ډوبه شوې ده. دلته بېشماره هیرې او قیمتي څیزونه دي. د دې قیمت په ارباو کې دی خو دا خزانه یو غټ بدماش په قبضه کې اغستې ده کم چې په اصل کې د دې ملک وزیر اعظم هم دی. دی به د ډیرو کلونو نه خلک وجل خو اوس د دنیا په نظر کې د ځان نه یو صحیح سړی جوړ کړی دی. دا خزانه امریکا ته ورکړې ده خو اوس دا د ډاکوانو په ذریعه باندې دغه خزانه دوباره حاصلول غواړي. پارکر د جین نه د دې ټیم د نوم تپوس وکړي نو جین
وته وایي چې د دې نوم آوټپټ دی، سین بدل شي او منګه د دې ټیم لیډر لوج نیوینو. دا د امریکا د ټولو نه غټ انکم ډپارټمنټ چلی. دا د خلکو د ټیکس پیسې نه بلکې د لکاو ډالرو مخکینی قیمتي شیزونه پټي. او دا ځل د امریکای وزیر اعظم لوجنی ته د بوت د پټولې پیسې ورکړي دي. دا د هیرو نه ډک بوتي د دې غلا لږې ورځې پس کېدو والا ده. د لوجنی یو کس د کین په نوم باندې دا د دې ګس لاس هم وي. دې ته خبر میلاو شي چې بوسکو غیب شوی دی. د دې سره د دې د غلا هغه منصوبې نقشه وي. لوجنی کین ته وایي چې ته دا د زر نظر وګوره، کهانی واپس په پارکر باندې راځي. دا د جین د وجلو په ځای د دې سره میلاو شي او د دغه بوت د غلا فیصله وکړي او د دیو سره ګروفل هم وي. د دې نه پس جین هغه د خپل بوس کرنل سره هم میلاو کی. دا د ساوت امریکا د یوزي مشري دا دغه وزیر اعظم راغورځول غواړي. پارکر د دې نه د منصوبې په باره کې تپوس وکړي چې دا خلک به دومره های سکیورټي کې څنګه غلا کوي. کرنل دې ته ټوله قصه وکړي او دې ته یو نقلي بوت هم وخی. دا به دیو د اصلي بوت سره بدلی. خو پارکر دیو د سید غلا نه منی کی او لاول آوټپټ ګروپ ته دغه غلا پریدي. د دې نه وروسته به دیو دا نقلي بوت د دغه اصلي بوت سره بدل کی او د آوټپټ ګروپ له به دوکه ورکي. کرنل ته د دې د خبرو نه پته ولګي چې پارکر یو معمولی غل نه دی. د تلو نه مخکې پارکر یو سمسل نومي سړی ودرئ. دا دعوه کوي چې زه د جین بالپرین یم. د دې دا خیال دی چې د جین سره د پارکر سره تعلقات دي. د دې وجې نه پارکر ته دمکی ورکي چې دا د جین سره نږدېوالی نه سیوا کوي. د دې نه پس ګروفل د پارکر نه تپوس وکړي چې د جین نه د بدلو د اغستلې په ځای ته د هغه الټه مدد کې. نو پارکر ورته په جواب کې وایي چې داسې چرته شوي دي چې ما د خپلو ملګرو بدله نه یې اغستې، بس ته صرف مخې ته ګوره چې څه کېږي. په بل سین کې موږ وینو چې پارکر او جین یو کلب ته لاړ شي. دلته دیو د بوسکو د غټ رور نه د بوت هغه نقشه اخلي. خو د میلاوېدو نه مخکې ورته جین وایي چې د بوسکو رور د زړه بیمار دی. د دې وجې نه وسلک په نرمۍ کې پیش راشه. خو پارکر دومره سخت سړی چې سیده هغه ته ووایي چې ستا رور مې مړ کو، د هغه سره زموږ څه سامانو. د پارکر په لګاتار دمکیانو باندې هغه وایي چې بوسکو خپل ټول د ضرورت سامان په یوه تکیه کې پټوو. دا به د هغه په بیډروم کې. د دې نه پس چې څنګه پارکر دغه نقشه پسې ورځي نو کین او د هغه ټیم د نقشې د پاره راشي. دا غونډګان د بوسکو د رور نه تپوس وکړي چې بوسکو چرته دی. خو په دې ټیم کې دې ته د زړه دوره وشي. جین د ډاکټرې بهانه جوړه کی چې دا وګوري. په دغه ټیم کې دا د ټیبل نه لاندې وسله راواخلي او په دیو باندې حمله وکړي. پارکر د دې موقع نه پیدا واخلي او د نقشې د پاره د بوسکو بیډروم ته ورشي. خو په دې ټیم کې کین هم دلته راشي. په دې وجه د دوانو جنگ شروع شي. په دې ټیم کې پولیس دلته راشي. کین د کړکۍ نه ولیږي خو پارکر یې بچ کی. څنګه چې پولیس دننه راشي نو پارکر یې پریدي حالانکه هغه مړ نشي. لوجنی ته چې پته ولګي چې کین په نقشه کې ناکامه شو نو د کین سره د میلاوېدو د پاره روان شي. د راولېدو په وجه باندې د کین لاس او خپې ماتې شوي. لوجنی ته چې پته ولګي چې په دې کې خو پارکر هم شامل دی نو هغه ډیر حیران شي. ولې چې څه کاله مخکې پارکر او لوجنی په خپل منځ کې یو فیصله کړې وه چې دیو به د یو بل په کار کې څه مداخلت نه پیدا کوي. د دې مطلب دا دی چې د دیو دا فیصله ماته شوه او دیو دواړه یو ځل بیا د یو بل دشمنان شي. کهانی واپس په پارکر باندې راځي. دلته هغه جین او کرنل د خپل نوي ټیم سره میلاو کی. دا د دې مخکینی دوستانی کم چې د غلاګانو نه ریټایر شوي. په دې کې د یو نوم سټین وي او د بلې وی جنۍ نوم پکې برنډا وي. د دې نه پس ورته پارکر د غلا منصوبه وښی. د نقشې په مدد سره دغه بوت په یو داسې ځای کې پروتي چې دا ځای د سرکاري خلکو په قبضه کې دی. د دې ماتول ناممکنه وي. پارکر ورته وایي چې دیو به د غلا آوټپټ ټیم ته پریدي چې هغو هر څنګه غلا وکړي نو هغو به د غلا نه پس خامخا دغه خزانه په ریلګاډي کې راوړي او دلته به پارکر او د دې ملګري د دیو نه دا خزانه پټه کی. پارکر برنډا او بل ملګري ته وایي چې تاسو به د سټیشن د خدمتګارو په جامه کې ورشئ او د ریلګاډي سپیډ به سیوا کوي. د دې نه پس په ګروپل د ریلګاډي د سپیډ کمولو والا سیستم مات کی نو ریلګاډي به ډیر تیز رواني. هغه به په خپل باندې په موړ کې واوړي. دلته به سټین په خپل ټرک کې دغه ټوله خزانه وارتي او د دې زینه به وځي. اوس د غلا ته 20 غنټې وخت پاتې دی. د دې وجې نه تاسو ټول لږ آرام وکئ. د دې نه پس پارکر
پارکر هوټل ته ورشي دلته د مخکې نه جین هم موجوده وي. دا هر وخت پارکر په نظر کې ساتي. دی ولا د مخکې نه هم دوکه ورکلي کم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې لیدلی وو. جین پارکر ته تاویږي راتاویږي خو پارکر ولا نږدې نه ورځي. په دغه ټیم کې سمسل کم چې د جین بوائل فرینډ دی دا دننه راشي او ډیر زیات غوسه پارکر یو خالی ځای کې وتړي. د دې په پارکر باندې شکی چې په هوټل کې پارکر د دې ګرل فرینډ ته نږدې شوی. دا دومره غوسه چې دې لوجني ته د پارکر پوره منصوبه ویلي هغه د پارکر د وجلې دپاره یو سړی هم رالیږلی. په دې کې دلته جین راشي او د پارکر د بچ کولې دپاره سمسل ته وایي چې زمونږ په منځ کې هیڅ هم نشته ته هسې بې څه زمونږ منصوبه خرابې. نو دا پوهه شي او چې څنګه د پارکر هتکړۍ کولاو کې د لوجني کس دلته راورسي. پارکر دا د ډزو مخې ته کی او مړ شي. پارکر د لوجني کس هم مړ کی. په دې کې پارکر ته د لوجني پون راشي. پارکر ورته وایي چې دومره بیکاره کس ترې رالیږلی و زه وجلم خو پخپله مړ شو. لوجني پارکر ته دمکي ورکي چې د دې په کار کې کار مه لره ولې چې لوجني ته هم پته وي چې پارکر یو ډیر خطرناک غل دی. خو د لوجني ټیم آوټفیټ هم څه کم نه دی. پارکر هله حیران شي چې لوجني ورته ووایي د بوت غلا موږ سبا نه بلکې وس کوو. دا چې واوري نو فورا پارکر خپل ټیم تیار کی. د دې نه پس برند او د دې بل یو ملګری سټیشن ته د خدمتګارو په شکل کې ورسي او لږ وخت پس دیو د ریلګاډي سپیډ په تیزیدو کې کامیاب شي. وس د ګروپل نمبر دی کم چې به دغه سیستم ماتي خو په غلطۍ کې د دې نه دلته وسله ولویږي. د دې وجې نه دا په خپلو لاسو کار کوي. د ریلګاډي سپیډ خو ډیر سیوایي خو بیا هم دا د پاټلۍ نه بار ته نه اوړي. د دې نه پس ګروپل مخکې مول ته ورشي او د لرې نه د سپیډ په دغه سیستم باندې ډز وکي نو ریلګاډی د پټلۍ نه بار شي. پارکر او د دې ملګري د بوت دغه ډبې ته ورشي خو چې څنګه دیو دا کولاو کی نو په دې کې د بوت په ځای د کاڼو ډیرې. په اصل کې دا د لوجني یو چالو د پارکر د ختمولې. په بله ورځ پارکر او د پارکر ټیم په یو بله منصوبه باندې خبرې کوي. پارکر ورته وایي چې د تیرې شوې شپې کار صرف یو پلین و. نو د دې مطلب دا دی چې لوجني دا ډانچه د مخکې نه پټکلې ده خو اوس دیو له دا معلومول پکار دي چې لوجني دا ډانچه چرته پټکلې ده. د دیو اخیرنی امید د لوجني هغه ګس لاس کین وي. کین اوس هم په هسپتال کې. د دې نه پس پارکر او ګروپل د پولیس په وردی کې د دې سره ملاوېدو دپاره لاړ شي. کین ډیر زیات ویریږي نو سپا سپا ورته ووایي چې ما ته پته نشته چې دا خزانه یې چرته پټکلې ده خو هغه ته د یو رپتي په باره کې پته یي کوم چې دا خزانه اغستو والا دی. د دې نه پس پارکر یوازې لاړ شي او د رپتي په اسانۍ باندې اغوا کی بغیر څه د والې ټکولې. رپتي ټوله خبره وکي. رپتي ورته ووایي چې لوجني دغه خزانه په خپله پرسنل کمره کې ایښې ده. دا د یو ډیر پیړ سټیل نه جوړه ده او د دې ماتول ناممکنه ده او د خرڅولې سودا پر روانه ورځ کیږي. دا چې واوري نو پارکر پوهه شي چې دیو له دا په نننۍ شپه کې پټول پکار دي. د دې نه پس دا رپتي د سټین په نگرانۍ کې پریدي او باقي خلک د خزانې ځای ته ورسي. دلته جین پیدل روانه وي په ګاډي باندې د ځان د وهلو ډرامه کوي او کله چې سکیورټي ګارد د مدد دپاره راشي نو جیني د شانه ولي. بل طرف ته موږ سټین وینو چې د زیاتو شرابو په وجه باندې بېهوشه شي نو رپتي ته موقع میلاو شي او وتښتي او لوجني ته ټول هر څه ووایي. د دې نه پس لوجني او د دې ټیم ډایرکټ د دې خزانې طرف ته روان شي چې پارکر د دې غلا نه منې کي. خو اوس ډیره ناوخته شوي. پارکر او ګروپل د مخکې نه دننی او په بمونو باندې دغه سټیل دروازه کولاو کلي. خو چې کله لوجني دلته راورسي نو دا دغه کمره ماته ویني نو دا په پارکر پسې خپل غونډګان ولګوي. د غونډګانو په ډزو باندې د بوت د تړلې رسۍ وشلیږي. د دې نه پس پارکر د دې د تړلې دپاره بار ته وځي خو د ګاډي د تیزوالي په وجه باندې دا ولویږي. د بدقسمتۍ نه ګروپل دغه بوت بچ نه کي ولې چې د لوجني کسانو د شاته نه ډزې کولې او دوباره لوجني ته دغه بوت میلاو شي نو دا ډایرکټ د رپتي سره رابطه وکي او د شپې نه وسه د سودا کولې خبره وکي. د دې نه پس د لوجني غونډې د رپتي کور ته ورسئ. اوس ډیره ناوخته یي. د دې وجې نه ورته رپتي وایي چې په سبا له به پیسې ټرانسفر کومه. د غونډګانو د تللې نه پس رپتي دې بوت ته ګوري. دې ته لږ وخت پس پته ولګي چې دا بوت نقلي دی. د دې نه پس دا ډایرکټ د ساوت امریکا صدر ته ټلیفون وکي او په لوجني باندې د دوکې الزام ولګي خو دا هر څه د پارکر وي. د دې نه پس لوجني او د دې ملګري د اصلي بوت د کتو د پاره لاړ شي خو بل طرف ته پارکر او د دې ملګري د مخکې نه دلته موجودي او د اصلي بوت والا کمرې ماته کلي. خو د دیو د تلو نه مخکې لوجني دلته راورسي خو دا د پارکر د مرګ په ځای د پارکر
پارکر صفت کوي چې دې د وسه پورې د دې څومره ډېرې دوکې کړي دي او کم بوت چې پارکر د مخکې نه راوړی و هغه نقلي و. دې هغه د دې غلا نه مخکې تیار کړی و. په دې باندې لوجنې ته ډېره غوسه ورشي ولې چې نن هم پارکر په یوازې باندې د دې د مضبوط ټیم نه مخکې دی. لوجنې د پارکر د وجلې سوچ کوي خو پارکر د دې نه اوس هم 2 قدمه مخکې دی ولې چې دې په دغه بوت باندې بمان لګولي او دا بمان راوچي د دې وجې نه دا بوت مات کی چې دا دغه لوجنې ونیسي. د دې نه پس دا هغه مړ کی. د دې نه پس د دې ټیم ډېر خپه چې موږ دومره مهنت وکړو نو اخر موږ ته څه میلاو شو. نو پارکر ورته هیرې راواخلي او ورته وایي چې دا په دغه بوت کې لګېدلې وي دا خو د بوت قیمت نشي پوره کولی خو بیا هم په ارباو کې د دې قیمت دی خپل ټیم ته چې انعام ورکي. نو پارکر د جین خواته ورشي چې دا خپل اخري کار پوره کی. جین د دې د کار نه ډېره خوشحاله ولې چې دی خو دغه بوت مات کو خو د دې په وجه باندې د دې د ملک هغه وزیر اعظم ګرفتاره شو ولې چې دا د لوجنې په غلا کې شامل و. د جین اراده خو صحیح وه چې دغه بوت د خپل ملک د پاره پټوي خو د جین د پارکر ډېر یو نږدې ملګری وجلی او پارکر د خپل دوست ښځې ته د دې د دوست د بدلې وعده کړي. د دې نه پس دا خپله وعده پوره کی او جین مړه کی. پارکر د خپل دوست د ښځې خواته ورشي او دې له لږې هیرې ورکي. د دې نه پس پارکر خپلو ملګرو ته وایي چې د غلاګانو نه ستړی شوم او اوس په موږ نور غلا نه کوو بلکې صحیح کارونه به کوو. د دې سره زموږ کهاني سر ته رسي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.